د پاکستان یو پلاوی کابل ته رسیدلی. نوموړی هیواد بیا څه پلان لري او څه غواړي؟ د سفر موخه یې استخباراتي، سیاسي او که اقتصادي ده. په اړه یې د اسلامي امارت د ویاند څرګندونې وړاندې کیږي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. نن د افغانستان او پاکستان د ګډې همغږۍ کمیټې غونډه کیږي. د اسلامي امارت د چارسمبالې واکمنۍ ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې نن د افغانستان او پاکستان د ګډې همغږۍ کمیټې غونډه کیږي. په دغه ناسته کې د پاکستاني پلاوي مشري به د افغانستان په چارو کې د نوموړي هیواد ځانګړی استازی محمد صادق او د چارسمبالې واکمنۍ لخوا به د دفاع وزارت مرستیال عبدالقیوم ذاکر وي. محمد صادق نن د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ په دغه ناسته کې د ګډون په موخه د یو ورځني یون لپاره کابل ته رسیدلی دی. دا د دواړو هیوادونو د ګډې همغږۍ کمیټې اوومه غونډه ده. د چارسمبالې واکمنۍ ویاند وړاندې کاږلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به دغه ناسته یو ځل په اسلام آباد او یو ځل کابل کې جوړه شي. ذبیح الله مجاهد ډیره کړي. په دې غونډه کې به د ډیورن کرښې په اوږدو کې د احتمالي ترنګلتیاو د هواري او د دواړو لورو ولسونو ته د اسانتیاو په رامنځته کولو خبرې کیږي. ویل کیږي چې ښاغلی صادق به د دغه یو ورځني یون په لړ کې د نوموړې واکمنۍ له چارواکو سره تر ډیره په دوه اړخیزو اړیکو بحث او خبرې وکړي. د پاکستان جنګ ورځپاڼې بیا تر دې وړاندې خبر ورکړی و چې د پاکستان ځانګړی استازی به له ملکي او پوځي چارواکو سره یو ځای په دې غونډه کې ګډون وکړي. نوموړې ورځپاڼه ډیروي چې په دغه غونډه کې به د ترهګرو د پټنځیو او د هغوی د روزنځیو په اړه د اسلامي امارت له چارواکو سره بحث وشي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.